السلام علیکم دوستان، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسیږئ په دې هیله چې د ژوند په رنګینو لحظو او شیبو کې وئ. غواړم نن تاسې ته یو اوږده ویډیو جوړه کړم چې تقریبا امکان دی ولري چې 10 دقیقې شاوخوا دوام وکړي. دغه ویډیو به اوسیږي د براین ټرېسې د هایرینګ اینډ فایرینګ د کتاب په اړه. د براین ټرېسې دغه کتاب چې کوم تاسې ګورئ، د براین ټرېسې هایرینګ اینډ فایرینګ یعنی په وظیفه ګمارل او بیرته له وظیفې لرې کول. هایرینګ مینز په وظیفه نیول او فایرینګ مینز د وظیفې لرې کول. د دې خلاصه د لنډیز دا کتاب د څه په اړه دی؟ اټس اپراکسیمیټلی تقریبا دغه کتاب چې دی شاوخوا 102 مخه دی چې د دې خلاصه ما راخیستې ده. غواړم تاسو ته ایکسپلین کړم د څه په اړه دی او هایرینګ او فایرینګ په مسلکي شکل په وظیفه کې کله چې یو ځای کې مثال HR مینیجر اوسیږو یا هیومن ریسورسز یا د بشري منابعو مدیر اوسیږو، څنګه یې وکړو. لومړی چپټر چې دغه کتاب چې دی هغه د سلیکشن پروسس باندې دی. There is written دلته لیکلی دی وایي if you select at haste you will repent at leisure. وایي که چېرته په عجله کې تصمیم ونیسئ وروسته بیا پښیمانه اوسیږئ. کوشش وکړئ هر وخت چې یو کس هایر کوئ په وظیفه باندې ډېر په فکر سره تصمیم ونیسئ، ډېر په احتیاط سره انتخاب کړئ. که چېرته ستاسې تصمیم په عجله کې ونیول شي دا مشکل کریټ کوي، وروسته به د ډېرو غټو مشکلاتو سره په کمپنۍ کې مخامخ شئ. امکان دی ولري چې ستاسو کمپنۍ ته ډېر په لوړه اندازه ضرر ورسوي. کمپنۍ یو ځل چې کامیاب شي هغه په خپل شهرت باندې ولاړه وي. یو کارمند کولی شي ستاسو کمپنۍ بدنامه کړي، هغه یو کس بیرته بیا غټ مشکل تاسو ته جوړوي چې د وخت په تېرېدو سره. ورپسې دلته بیا لیکلي پور سلیکشن از ایکسپنسیو. ضعیف انتخاب چې دی ډېر قیمته تمامیږي. ډېر په فکر سره انتخاب وکړئ. که چېرته تاسې په عجله کې انتخاب وکړئ، یو تاسې خپل وخت د کمپنۍ وخت خراب کړلو، د شخص وخت هم چندان خراب شو. دوم تاسې کوم معاش چې دغه کس ته ورکولو هغه ټول بې ځایه لاړلو. دغه کس د دغه معاش مستحق نه و خو تاسې ورکړلو، دا یو مشکل، یو ستونزه تاسې ته اقتصادي ضرر ورسېده. دریم امکان دی اوسي دغه تاسې کس چې کوم هایر کړی د دم ټرین کړی اوسیږي، روزلی مو وي، دغه روزنه چې هغې لاسته راوړله یا ویې کړله دا ټول بې ځایه لاړله. څلورم ورپسې دغه کس که چېرته واقعا کوالیفاید نه وي، لایق نه وي، مشتریان له لاسه ورکوي. ستاسې کمپنۍ کې تاسې کوم مشتریان چې لاسه راوړي یا په تجارت کې چې مشتریان لاسه راوړي، دغه یو نفر کولی شي په مارکیټ کې تاسې بدنام کړي او د بدنامۍ سبب شي. که چېرته په مارکیټ کې بدنام کوي وضعیت خراب شولو، ضرر یې درته ورسولو، امکان دی اوسېږي چې په یو منفي برانډ، یو منفي نوم باندې شهرت لاسه مارکیټ کې هغه د برانډ موجودیت مو له لاسه ورکړ. چپټر 2 دوم چپټر بس ټایټل چې دی think through the job. د وظیفې پر اساس فکر وکړئ. هر وخت چې یو کس په وظیفه ګمارئ. چپټر 2 دوم چپټر چې دی think through the job، د وظیفې پر اساس فکر وکړئ. هر وخت چې یو کس په وظیفه باندې ګمارئ یا خپلې کمپنۍ ته یې راولئ، د وظیفې پر اساس یې ونیسئ. تاسو نشئ کولی چې یو کس چې مثال سټډي کړی اوسیږي کمپیوټر ساینس، هغه ته راولئ په یو داسې فیلډ کې واچوئ، په یو داسې برخه کې واچوئ، مثال هیومن ریسورسز مینیجر، هغه هلته هیومن ریسورسز مینجمنټ یا د بشري منابعو مدیریت صحیح مخې ته نشي بولی، ځکه هغې په پوهنتون کې درس دی یو بل څه ویلی اوسیږي او دلته ته مسؤلیت دی یو بل څه ورکوې. نو think through the job. What do you want from the person? What skills should he have or possess? دغه د شخص نه تاسې څه شی غواړئ؟ کوم مهارتونه دی باید ولري؟ دغه شخص چې تاسې په وظیفه نیسئ کلیر، کرسټل کلیر، په واضح شکل یې ورته واضح کوي، ورته یې کلیر کوي. تا نه موږ دغه شیانو توقع کوو، ته چې دلته راځې موږ ته باید دغه لاسته راوړنې وکړې، ځکه موږ تا د دې لپاره دلته نیسو. هغه به دلته چې کله وظیفې ته راځي هغه به کمفرټبل احساس وکړي او په شمول هغه لاسته راوړنې به وکولی شي. او تاسې کمې غوښتنې چې کوئ په هغه شخص کې باید درته ښکاره شي چې آیا دغه شخص دغه مهارتونه لري او که نه لري چې دغه کمې غوښتنې چې زه ترې کوم دی دا ماته لاسته راوړي. چپټر 3 دریم چپټر یا دریم څپرکی کوي چې دی وایي رایټ د جاب ډسکرپشن. هغه د وظیفې تشریح ورته ولیکئ، د هغه مسؤلیتونه وظایف څه شي. مثال که د انګلیش استاد اوسیږي، شاګردانو ته تدریس کول، اصولي رویه کول، مدیریت سره همیشه کومک کول، ټیم ورک کول، کم مسؤلیتونه، کم نقاط، کم کارونه هغه باید وکړي، هغه ورته واضح کړئ. هغه شخص به وکولی شي چې په درست ډول د هغو کارو مطابق مخې ته لاړ شي. What things do you want from the person to do? Make a list. Must versus likes. He must do the musts perfectly. تاسو د شخص نه څه شی غواړئ هغه ورته مشخص کړئ، لیست جوړ کړئ.
دلته بیا چې موضوع راشي یو مسکس دي یو لایکس دي. مسکس مطلب هغه کارونه چې اجباري دي باید په درست شکل یې وکړي، که چېرته یې ونه کړي کمپنۍ ته ضرر رسوي. لایکس که چېرته یې وکړي ډېر به ښه اوسېږي او که ونه شي امکان دی اوسي کې خاص ضرر ونه رسوي. مسکس باید ورته کرسټل کلیر ولیکئ چې دغه کارونه ته باید په درست شکل وکولی شي. که دا کارونه ته په درست شکل ونه کړي ته موږ ته ضربه رسوي نو هغه به همیشه په هغه کارو باندې فوکس ولري. او لایکس که دې وکړل موږ ته یو کمیټډ یو ډیوټډ امپلوي کېدلی شي او که ونه شي کوم پرابلم فکر نه کوم کریټ کړي. What type of personality and attitude fit this job؟ کومه وظیفه چې تاسې یو کس پرې هایر کوئ هغه پرسنالټي او د هغه شخص اټیټیوډ رویه هغه ډېر مهم دی. ورته مثال په ډول ته که چېرته مثال یو کسټمر ډیلر یا سیلز پرسن راخلی یو خرڅونکی راغلی په یو سوپر سټور کې وظیفه ورکړي هغه باید ډېر ښه کمیونیکیټر واوسیږي، ډېر ښه گفتاري غږیدونکی واوسیږي او ډېر فرینډلی واوسیږي او وکولی شي چې خلک خپلو نظریاتو ته قانع کړي. کم نظر چې دی وړاندې کوي هغه مخالف کس باید خپل نظر ته قانع کړي. دا یو سکیلفل پرسن دی. خو که ته یو سیریس پرسن یو جدي شخص په دې پوزیشن باندې ونیسئ. چپټر 4 څلورم چپټر ټایټل چې دی فایند سوټیبل کینډیډیټس، مناسبه کاندیدان پیدا کړئ. هغه کاندیدان چې تاسې غواړئ چې پیدا یې کړئ اټریکټ ا لارج نمبر اف سوټیبل ریزومز، انټرویو ایټ لیست 16 پیپل. یو غټ اندازه سیویانې باید لاسته راوړئ. هغه سیویانې چې تاسې د خلکو لاسته راوړئ چې غواړئ هغه دا وظیفه وکړي هغه په څو سرچینو منبو تاسې لاسته راوړی شئ. اول ډیجیټل یوز دی هغې څخه وکړئ، فیسبوک له لارې کوشش وکړئ یو پوسټ وکړئ چې مثال موږ هغه کس ته اړتیا لرو، یو هایرنګ پروسس مثال یو پوسټ وکړئ. کولی شئ خپل فرینډز هغه همکاران خبر کړئ هغوی تاسې ته یو کس معرفي کړي. خو د دغه کسو معرفت مطلب دا ډېر مهم دی. ډېر پوینټ هغې نه وروسته چې تاسې ته کسان معرفي شول مثال 50 سیویانې 30 سیویانې 16 کسان سیوي پر اساس 14 کسان را دعوت کړئ. په 14 کسانو کې تاسې دغه 14 کسان انټرویو کړئ. 14 کسان تاسې انټرویو کړل دا به ډیفیکلټ وي، ټایم نیسي، ټایم ایگزاسټډ دی. خو یو نقطه ده ټایم یې درنه ونیو نتیجه 100% ورکوي. ځکه په 14 کسانو کې تاسو ته هغه کس راښکاره کېږي چې ستاسو وظیفې سره به بهترین فټ کېږي. Stop. که چېرته داسې کیس راغی مثال you can't find nominees, job description is not for one person, the salary is not enough. که چېرته تاسې کاندیدان د وظیفې لپاره نشئ پیدا کوئ دوه مشکله دي. یو کم جاب ډسکرپشن چې تاسې ورکړی دا د وظیفې تشریح چې هغه کس یې باید وکړي دا د یو شخص نه ده، دا د ګروپ لپاره دی، د ټیم لپاره دی. یو موضوع ده. بله موضوع ستاسې معاش چې په کوم کس تاسې هایر کوئ او معاش ورکوئ دا ډېر کم دی. په دغه دواړو باندې درست شکل فکر وکړئ خپله کسان پیدا کولی شئ. چپټر 5 څه وایي؟ چپټر 5 د انټرویوینګ پروسس، انټرویو مرحله کې موږ باید چی وکړو؟ ټیسټس، ریفرنسز، کوېسچنز. په انټرویوز کې په ټیسټس باندې فوکس وکړئ، امتحان ترې واخلئ. که چېرته ډاوټفل یاستئ امتحان ترې واخلئ. انټرویوز ترې واخلئ، یو نه 2 times 3 times هغه کس نه انټرویوز واخلئ. کوېسچنز ترې وکړئ، هر رقم کوېسچنز. ولې دغه کمپنۍ ته غواړې راشي؟ تا چېرته تعلیم کړی؟ ولې دلته ځان ښه احساسوي؟ ولې پخوانۍ وظیفه پرېښودله؟ سوالونه ترې وکړئ. څومره چې زیات ترې کولی شئ. هغه شخص چې تاسو ته سوالونو ته ځواب درکوي هغه خپل ځان راڅرګندوي د سوال په جریان کې چې هغه څنګه یو شخص دی. ورپسې میک ا پلان فار انټرویو، آسک از مچ از پاسبل. د انټرویو لپاره یو پلان جوړ کړئ. څنګه به سوالونه کوئ، په کوم ترتیب به وړاندې پرې ورځئ، په څه ترتیب به سوالونه ترې کوئ او څومره زیات سوال چې ترې وکړئ هغومره ستاسې په ګټه دی. ورپسې کوشش وکړئ هارډ ورکر، امبیشس او سنس اف ارجنسي. دغه درې خاصیتونه چې په یو کس کې اوسېږي داسې کس په نظر کې ونیسئ. هارډ ورکر چې زحمت کس اوسېږي، همیشه زیارکښه وي. او ورپسې امبیشس هیلهمند اوسېږي، ارزومند اوسېږي، د پرمختګ وږی وي همیشه. سنس اف ارجنسي همیشه پکې داسې یو د عجلې احساس وي چې دغه کار وشي. نو سټارټ کړو. چپټر 6 شپږم چپټر یوز د لا اف 3. د دریو قانون استفاده کوي. د دریو قانون څه وایي دا به وروسته اوس به تشریح کړو. always interview 3 people for selection. همیشه کم تر کم 3 کسان د انتخاب لپاره باید انټرویو کوي. په 14 کې تاسو 3 انتخاب کړئ، 3 بیا انټرویو کوي. 3 کې بهترین کس انتخاب کړئ. مطمئن اوسئ بهترین کس به تاسو انتخابوي. که بیا غواړئ ډیر ډیټیلډ لاړ شئ، ډیر تفصیلي انټرویو ته وکړئ. get the person interviewed by 3 other people. دغه شخص څخه د 3 نورو خلکو په وسیله انټرویو واخلي. یو تا ته واخیسته، یو د بل ته واخلي، یو د بل ته واخلي. نور مینیجرز یا نور پوزیشن هولډرز تاسې په کمپنیانو کې که هغوی دا انټرویو ترې واخلي په دې شور اوسېږي، دا رزلټ هم ورکوي، دا به سکسسفل هم اوسېږي او دا به یو ښه نامیني ښه کانډیډیټ هم وي د جاب لپاره. ټیک ټایم وایل انټرویوینګ. کله چې انټرویو ته اخلئ وخت
په نظر کې ونیسي او وخت ورکړي. مطلب انټرویو د لانګ واوسیږي، وخت دې ونیسي، دوام دې وکړي تر څو ښه رزلټ لاسته راوړي، دغه انټرویو مؤثره تمامه شي. نه دا چې انټرویو وکړي او رزلټ ونه لري. ورپسې چې د مور پیپل یو انټرویو د بیټر یو ویل فایند. څومره چې زیاتو خلکو نه انټرویو واخلئ هغومره به تاسې بهترین کس پیدا کړئ. نو واخلئ څومره چې کولی شئ هغومره د ډېر واوسیږي. ورپسې ګروپ انټرویو a lot of questions. که چېرته تاسې ګروپ انټرویو وکئ، مثال یو کینډیډیټ 4 کسان، دغه فعالیت امکان شته په افغانستان کې عام نه اوسیږي خو په خارج کې دا عام دی. د یو کس نه درې 4 کسان انټرویو واخلي، دا ډېر یوزفل تمامیږي، ډېر ګټور تمامیږي او کولی شي د هر یو هغه نظریات چې هلته یې هغه لیکي د شخص په اړه وروسته سره کمپیر کوي. که چېرته د دې واړو نظریات پازیټیو وو، شخص بهترین دی. چپټر 7 اووم چپټر عنوان past performance as the best indicator. تیر اجرا یا کارکردگی د شخص بهترین نښان ښودونکی یا ورکوونکی دی چې دا یو ښه شخص دی که بد شخص دی. که چېرته تاسې یو شخص راځي د هغې پریویس پرفارمنس وګورئ، په تیرو کمپنیانو کې چې د کار کړی، کومو ځایونو کې چې فعالیت کړی، آیا ښه تمام شوی که بد تمام شوی، آیا کارمندان هلته امپلویز، هغه سی او، هغه ایچ آر مینیجر، هغه تی خوشحاله دی او که خفه دي. که چېرته دې کې پازیټیو و شخص پازیټیو دی او که نیګیټیو و شخص. کله چې دغه شخص تاسې تیر پرفارمنس ګورئ، د دې اچیومنټس لاسته راوړنې وګورئ، څه رقم لاسته راوړنې لري، هغه تیر اشخاص چې د ورسره کار کړی هغه د ده په اړه څه رقم نظر لري، پازیټیو دی، منفي دی، نیګیټیو دی، څه ترتیب دی. د ده فردي لاسته راوړنې وګورئ، فردي څه لاسته راوړنې دي، د ده ټیم ورک کې ډلیز ګروپ کې څه لاسته راوړنې دي، ټاسک د وظیفې په ترسره کولو کې د ده څه لاسته راوړنې دي. که دا ټولې په نظر کې ونیول شي ډیفینټلی یو فټ پرسن دی چې پکې پازیټیو تمام شي. ورپسې چپټر 8 اتم چپټر چې دی ټایټل یې چیکینګ ریزومیز اینډ ریفرنسز. هر وخت چې تاسې کس انټرویو کولو د هغې سی وي په درست شکل وګورئ، مسټیکس، هغه کم ډاکومنټس چې ورکړي دي او ریفرنسز مطلب کوم چې خلکو سره د کار کړی دی هغې نمبر. هغه چپټر 8 اتم چپټر چیکینګ ریزومیز اینډ ریفرنسز. هر کله چې یو کس په وظیفه نیسئ کوشش کوئ وکئ د هغې ریزومیز، سی وي او د هغې ریفرنس لیټرز، د چا سره کار کړی د هغې ته زنګونه ووهئ، د هغې ډاکومنټس وګورئ، شخص اسناد وګورئ، دقیق یې وګورئ آیا ریل دی او که نه دی، فیک یې نه جوړ کړي. فرسټ تھنګ. سیکنډ تھنګ، د فیک ډاکومنټس وروسته هغه اشخاص ته زنګ ووایئ چې د ورسره کار کړی، آیا د هغو خلکو هغه ایډیا چې ده د ده په اړه پازیټیو ده او که نیګیټیو ده. که پازیټیو واوسیږي هی از ا ګډ فټ، ښه شخص دی، او که نیګیټیو واوسیږي هی از ناټ ا ګډ فټ، ښه شخص نه دی. ځکه که هلته نیګیټیو دی دلته سبا ستا په ارګنایزیشن کې هم د همدغه کس نیګیټیو ایډیا پاتې کېږي یا سټینډ پوینټ پاتې کېږي. ورپسې چپټر 9 چې دی د فیملی ممبر میتھډ، د کورنۍ د غړي طریقه استفاده کوي. کورنۍ د غړي طریقه چې ده، ډو آی لایک دس پرسن، آیا زما دغه شخص خوښېږي، که چاته خوښېده ښه شخص دی او که نه دې خوښېده مه یې نیسه په وظیفه باندې، ځکه چې خوښ دې نه شو هی از ناټ ا ګډ فټ. ورپسې چې دی ووډ آی بی کمفرټیبل انوایټینګ دس پرسن ټو مای هوم، آیا زه به راحت احساس وکړم که چیرې دغه شخص خپل کور ته را دعوت کړم. که چاته راحت احساس کوي ګډ پرسن دی، وظیفه ښه ده، او که راحت احساس نه کوي ښه نه دی. په څه دلیل؟ که چېرته ته کور کې د دغه شخص سره مثال خپل کور کې کمفرټیبل احساس نه کوي، پاسبل دی اوسېږي چې په کمپني کې هم ورسره راحته ونه اوسې، او که ته راحته نه شوي دا وظیفه امکان دی اوسېږي چې خراب واوسېږي، ښې ترسره نه کړي. ورپسې چې دی ووډ یو پوټ یور چایلډ ټو ورک انډر دس پرسن، آیا خپل ماشومان اولادونو ته به اجازه ورکړئ چې د دغه شخص لاندې کار وکړي؟ که یس وي ښه فټ دی او که نه وي ښه فټ نه دی. ورپسې چپټر 10 لسم چپټر چې دی د بیسټ پریډکټر اف سکسس، بهترین وړاندوینه کوونکی د کامیابۍ. شخص ښه دی او که ښه نه دی، دغه شخص دی تاسو ښه معرفي کولی شي. is the person coming here out of need or interest؟ self selection، آیا دغه شخص چې دلته راځي دا د ضرورت پر اساس راځي که دا د دلچسپۍ له امله راځي؟ ضرورت مطلب اړتیا د پیسو ته، یا پوزیشن پسې ګرځي یا پیسو پسې ګرځي، هلته اوس وظیفه لري، هلته مثال 20 اخلي دلته 22 ته راځي، دا پیسو پر اساس راځي، سبا بل ځای ته نه ځي. آیا دا د شوق له امله راځي؟ انټرنیشنل مثال دغه ارګنایزیشن خوند ورکوي، مینه ورسره لري، غواړي دلته کار وکړي، د دې ځای خلک یې خوښېږي، محیط یې خوښېږي، د انټرست پر اساس راځي. که چا د انټرست پر اساس راځي شخص ښه دی، فټ دی او د وظیفه ته بهترین تمامیږي، او که د انټرست پر اساس نه راځي هی از ناټ ا ګډ فټ، ښه شخص نه دی، د وظیفه کې یوزلیس دی او حتی ضرر رسولی شي کمپني ته. and if he want to be hired on the spot let him go. که چېرته دغه شخص دومره نقطه غواړي چې همدا اوس دې ورته وویل شي چې هغه دې په وظیفه ونیول شي، درته وایي چې مثال بل ځای کې ما خبره کړې که چېرته دغه ځای نه لاړم نه کېږي، پرېږده چې لاړ شي هلته دې وظیفه ونیسي، ځکه دا د نیډ پر اساس راځي او د نیډ پر اساس خلک کمپني ته ضرر رسوي.
Chapter 11 how to negotiate the salary د معاش په اړه څنګه بحث خبرې وکړو د نامزاد یا candidate سره. Get accurate information. 1. Get accurate information about the candidate. د candidate په اړه دقیق معلومات لاسته راوړئ. knowledge دی هغې په اړه لاسته راوړئ. چېرته وظیفه کوي، څومره معاش ورکوي. که چېرته دا معلومات لاسته راوړئ تاسو دلته کولی شئ چې هغې د معاش پرډکشن وکړئ. ورپسې try to convince for the least. شخص ته هڅه وکړئ چې قناعت ورکوي تر ټولو کم معاش سره. کم معاش سره کانې کې دا د کمپنۍ لپاره ګټه ده. pay them what they are worth now. هغه اندازه معاش دوی ته ورکړئ چې دوی ارزښت لري. ډېر کم مه راځئ، ډېر جیک مه ځئ. ډېر کم مه راځئ چې په دې دلیل باندې هغه بیا درنه ځي. که چېرته د ډېرو ارزښت ولري هغې ته د نورو ځایونو بیا هم آفر راځي. او لاست پوینټ او تر ټولو مهم پوینټ، لاست پوینټ، good people are free. ښه خلک چې دي فری دي. د بیسټ پیپل، بهترین خلک چې دي هغوی ته به سیلري ورکړي او ښه معاش به ورکړي. مثال یې تاسو ورکړم، ټیم کوک د ګوګل د اپل د کمپنۍ سی او دی اوس مهال په کال کې 265 میلیونه ډالره معاش لري په کال کې. بیسیکلی ولې ورکوي؟ کریټیو دی او د بیسټ دی، بل فټ نه لري، ایرریپلیسبل دی، د هغې پر ځای بل کس نه برابرېږي. Chapter 12 start them off right. څنګه مو چې کس کنفرم شول مستقیما په وظیفه باندې وګمارئ. directly hire the person on the job. که چېرته انټرست څرګند کړي مستقیما وظیفه فایل کوي، کس فعال دی، هارډ ورکر دی او امکان دی اوسیږي یو ښه امپلوي. او که هیزیټنسي څرګندوي، کار لرم، مصروفه یم، یا چېرته ځم یا بیزي یم. کله چې دا پرسن آن د سپاټ سټارټ شو په یاد ولرئ های ویلنګنس به ولري، لو کانفیډنس به ولري. په لوړ اندازه به دلچسپي څرګندوي د وظیفې لپاره، خو کانفیډنس، اعتماد په نفس به یې کمي. اټس اوکے. دا فرست ډے، سیکنډ ډے، تھرډ ډے، یا یو ویک، 2 ویکس، اټس اوکے. په کمپنۍ کې اټس ټوټلی اوکے، په پوره توګه اوکے دی، هیڅ پرابلم نشته دی چې دی داسې اوسېږي، ځکه ود د پیسج اف ټایم د وخت د تېرېدو سره ښه کېږي. ورپسې په دې چپټر کې پوینټ چې دی بډي سیسټم. کله چې دا کس هایر کړه کوشش وکړي دې سره د بډي سیسټم یوز کړي. داسې یو کس ته ور معرفي کړي چې هغه ډېر فرینډلي اوسي، ورسره د یو ملګري احساس ورکړي او هغه ګایډ کړي. and he will be a successful employee. and the next one is product training is highly valuable. کله چې کس هایر کړه په خپل پروډکټ باندې پوه کړي څه شی دی، څنګه یې معرفي کړو، څه لپاره دی، څنګه کسټمرز کنوینس کړو. دا ډېر مهم دی. که په دې پوه نه شي کسټمر دغه نو کانډیډیټ مشکل کریټ کوي. Chapter 13 start them strong. کله چې هغوی هایر کړل قوي پیل دی اوسېږي، په قوي شکل د سټارټ واخلي. give them workload on the first day with motivation. تشویق یې کوي خو هغې ته ډېر کار ورکوي. کار ورکوي تر څو د اولې ورځ نه دا احساس وکړي چې دلته یعنې هارډ ورکینګ پیپل ځای لري، نه لیزي پیپل، نه سلیپي پیپل، نه ډیزي پیپل. هغه خلک چې هغوی هارډ ورکینګ دي، سټرانګ مایند لري او ورک اورینټډ دي، هغوی دلته سکسسفل کېدی شي، کامیابه کېدی شي، یو څه لاسته راوړلی شي. Introduce the person to the co-workers. دغه شخص چې تاسې هایر که اشخاص هغه co-workers همکارانو ته یې ور معرفي کړئ چې دلته کار کوي. دې سره هغه شخص کوم چې تاسې هایر که ښه احساس کولی شي، سیلف کانفیډنس به یې زیات شي. Chapter 14 use a correct leadership style. صحیح لیډرشپ سټایل استفاده کوي. رهبري ډېره مهمه ده. کله چې رهبري کوئ په دې کې مخکې له دې چې د کس څخه توقع وکړئ ټرین یې کوي. دا ډېر امپورټنټ پوینټ دی. وایي روزئ مخکې له دې چې توقع ورڅخه وکړئ د کوم کار. رهبري 4 سټایل لري. کله چې مثال د یو کس هایرینګ پروسس ته راشي، اول ټیلینګ سټایل، شخص ګایډ کوي، نصیحت ورته وکړئ څنګه یې وکړي، یو کار څنګه کار وکړي، څنګه فعالیت وکړي، په کومه طریقه یې وکړي. دوم سټایل سیلینګ سټایل، یو شخص ته کمیونیکیشن وښایي. سیلز پرسن نیسي، سیلینګ سټایل کمیونیکیشن څنګه وکړي، څنګه کولی شي هغه کس خپل نظر ته کنوینس کړي. څلورم پارټیسپیټینګ سټایل، دې شخص ته اجازه ورکوي او تشویق یې کوي چې هر رقم سوال لري سوال دې وکړي، ځکه سوال کول د په ګټه هم ده، د کمپنۍ په ګټه هم ده. څلورم سټایل ډیلیګیټینګ سټایل، بل ته د نمایندګي ورکولو، بل ته یو بل څه ته مسؤلیت ورکوي چې دا کش څه شی کا وی روزه، هدایت ورته وکړه، لارښوونه وکړه، صحیح لارې ته یې ګایډ کا. That's the perfect way. Chapter 15 improve performance continually. همیشه د په اجرا باندې کار وکړي او د ګایډ کوي څه وکړي څه ونه کړي. کم مشکل لري هغه مشکل ته رسیدګي وکړي او هغې طریقې ورته وښایي د مشکل نه څنګه ځان خلاص کړي. او کله چې دا مشکل ته هغه ته رسیدګي وکړه، مشکل طریقې ورته وښودلې، ویې څېړئ، ویې ګورئ آیا دی دا مشکل حل کړی که نه دی حل کړی، آیا درست ډول رفتار کوي او که نه هماغسې دی، که هماغسې مطلب هی از ناټ سیریس اباؤټ ډیولپینګ، پرمختګ په اړه جدي نه دی، او که چینج ځان کې راوستی هی سیریس، جدي دی. ورپسې هیڅ کله دا تصور مه کوئ، نیور اسوم
چې هغه خپل مشکل حل کړی دی یا مثال مشکل نور نه لري نو چې کله شور شوی خم دقیق انسپیکشن وکړه څېړنه مو وکړل تحقیق مو وکړه هغې نه بعد let him work. Express yourself clearly but be thoughtful and kind. هر څه چې ذهن کې وي هغه مشکل په اړه په واضح شکل یې کس ته ووایي مګر با فکره اوسیږي او مهربانه اوسیږي نه ډېر سیریس نه ډېر unfriendly چې هغه شخص به هی ډسهارټن چې زړه یې تور شي د جاب څخه. Chapter 16 Address performance problems. د کارکردګۍ کوم مشکلات چې په هغې کې اوسیږي هغې ته رسیدګي وکړي او حل یې ورته ووایي او هغه به د حل ټرای وکړي. Focus on both sides. په دواړو سایډس باندې فوکس وکړي هم خپل نظر په مشکل په نظر کې ونیسه هم د هغې احساسات په نظر کې ونیسه داسې نه چې مشکل ورته ووایي او هغه ایموشنلی هرټ کړي. کله چې مشکل ورته وویلې هغه باید مشکل حل کړي هغه مانیټر کوي وایي څېړي ارزیابي کوي وایي ګوري څنګه کوي کار یې صحیح کړی او که نه یې کړی صحیح کړی that's very good. What should be done by him? Make that crystal clear. هغه باید څه وکړي تر څو د مشکل حل شي هغه ورته په پوره توګه واضح کوي او هغه انشاءالله حل کوي. Chapter 17 اوولسم چپټر The two main reasons for employee failure. په یو کمپنۍ کې امپلویز یا کارمندان ولې ناکامیږي دوه دلایل لري. یو د هغې لپاره هیڅ تشویق نشته دی هیڅ انګیزه نه لري بدون د انګیزې راځي جاب ته بدون له دې چې تشویق شي ځي 100% به هغه فیلیر کېږي او بالاخره فاینل ریزلټ چې د فایرینګ. دوم مشکل چې د انکمپټنسي کس لایق نه دی که چېرته کس کمپټنټ نه دی اول تاسې به څه وکړئ ډونټ هایر په وظیفه یې منیسئ که ومنیو ان کیس یو هایرډ فایر بیرته یې لرې کوئ او که چېرته داسې وي چې مثال تاسې سره نږدې ریلیشنشپ لري ټرین ویې روزئ. چپټر 18 زیرو بیس تھنکینګ اتلسم چپټر زیرو بیس تھنکینګ له صفر څخه فکر پیل کوي که چېرته دغه چانس ما ته دوباره راکړل شي او دغه شخص دوباره زما کمپنۍ ته راشي آیا زه به دا دوباره هایر کړم که ځواب دی هو وي پرېږده کار دی وکړي او که ځواب دی نه وي لرې کړه دوباره یې مه هایر کوه کیسه کې یې مه کېږه خو په ډېر یو صحیح او درست شکل سره. چپټر 18 وبخئ چپټر 19 19 چپټر When firing becomes inevitable کله چې د وظیفې څخه لرې کول تایید شو خبره بس وشوه باید لرې شي په کومه طریقه یې وکړم دا ډېر مهم پوینټ دی. Protect yourself in your company. خپل ځان حفاظت او د کمپنۍ حفاظت دی وکړه شخص مه پرېږده چې ډېر درنه ایموشنل سي ډېر درست شکل کې فایر کا او مه پرېږده چې هغه سبا تا باندې مثال یو قسم کې سو وکړي قضیه در پسې واچوي په محکمه کې this thing might not be common in Afghanistan افغانستان کې به هم نه وي مګر خارج کې دا شیان شته دي په ډېر کیر سره باید فایر شي. Chapter 20 The firing interview کله چې د فایرینګ انټرویو کوئ فایر کایندلی په مهربانه شکل ډېر داسې لرې موضوعاتو باندې راتاو شئ ورته ووایئ چې تاسې یو ښه امپلوي یاستئ خو لکه دلته مونږ نور تاسې خپل ځان سره مناسب نه احساسوو مونږ دې توقع لرو چې تاسې نور پرمختګ وکړئ یو بل ځای ښه ځای ځان لپاره پیدا کړئ نو بیسیکلی هغه شخص به کنوینس شي. Do not talk over what was right and what was wrong. په دغه موضوعاتو مه غږېږئ چې تا څه وکړل او څه دې ونه کړل څه غلط و څه صحیح و دا احساسات راپاروي ورته څه چې شوي دي It's okay what you have done that's totally okay څه دي چې کړي په پوره توګه نو پرابلم دې نه بعد لکه مونږ تا دلته ځان سره نشو منلی او که چېرته وس د کمپنۍ برابر وي ګیف بونس مثال د 15 ورځو معاش بونس کې ورکوي چې هغه وکولی ځان ته یو بل جاب پیدا کړي که دغه کار وکوي مطمئنه اوسېږئ هېڅ رقم مشکل سره نه مخامخ کېږي بونس ورکول and be prepared for bad situations د بد حالت لپاره آماده اوسېږئ که چېرته داسې و چې شخص غلط اقدام وکړلو باید آماده وای غلط لاس واچولو باید آماده وای او مطابق ریاکشن څرګند کړئ او ځان او کمپنۍ ساتنه وکړئ. Chapter 21 The Zen of Firing هغه انګلیش کې وایي as you sow so shall you reap څه چې کرې هغه به ریبې شخص که چېرته فایر کېږي امکان دی اوسېږي هغې صحیح کار نه وي کړی صحیح رزلټ به یې مونږ ته نه وي راکړی او که چېرته هایر کېږي امکان دی اوسېږي مونږ ترې هاپي اوسېږو په داسې یو طریقه یې فایر کوي چې په هغه طریقه تاسې غواړئ چې د وظیفې نه لرې شئ که چېرته تاسې لرې کېدی په کومه طریقه مو غوښتل په ډېر مهربانه درسته کایند او نرمه شکل باندې هماغسې هغه هم لرې کوي مطمئنه اوسېږي. او لاست پوینټ هر کلم چې کس لرې کوو د وظیفې څخه ډېر دوستانه اوسېږي ډېر په طریقې سره ډېر په لیډرشپ سټایل د باس په سټایل کې مه راځئ چې امر پې کوئ د رهبرۍ په سټایل کې راشئ ځان ورته ډېر عاجزه خاکساره په ډېر درست شکل د وظیفې څخه لرې کوئ and you are going to be a successful HR manager. Thank you so much for watching.